عزیزان لوی خطرناک ٹائم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټائم. د زنکدن په ټائم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه کړي. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خدا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر له مې د بیړه تباه کړه. نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوه؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناشتو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شویرانا. اس دا علماء چی دی لگیا دی و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول. او دا سڑے چی کم مڑکی گی دے ہوئی چی لا 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 لا. دا علماء ریان شو چی یا اللہ منگا شہادت وائیو او دے ہوئی چی لا لا د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلې دا او حالت لک خشو چې خشو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شویرانا. وی ما هغه ته وی چې لا 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 خلاص نه مخکې ډېرې مرحلې پاتې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام بچي مونږ سره بچ کیږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیبم شي او کنه بشي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نشو نو ابد الاباد د پاره بیړه تباه شو، بیا به نه کیږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ په دې به وبخلی شي دا باته یې غوږ نه وباسئ په دې نه کېږي.
چې د ځنکدن په وخت کې ایمان بیلې کدا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات بنه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوه زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روانه او یو غړپ شي غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپل اگري تشي تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکه د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول تراږي عزیزان عمر شو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وايي چې د دې مړی دوه حالت دي کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروتي او په جنت کې داخلي او کدی مړی ایمان نه تیر کړي د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروتي او په جهنم کې داخلي بیا د کور چې روان کی نو په دلار باندې مراحل دي څوکۍ دي وېدرې کم خو روان اخرت ته ځي پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی الته بندوبست کړې دي بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طے شي او بیا قبر ته یوس او په قبر کې کیږي قبر کې کیږي او خاور په واړی او خلق ته روان شي خلق ته روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې تروان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرې عزیزانو د فتنه دور ده پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي په دې قهر نن دنیا اخته چې مړ په قبر کې اوري او کناو پیغمبر فرمایلی دي چې مړ په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړ په قبر کې نه اوري دله ځان لا پیدا کړی خلق ځان لا پیدا کړی اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زنیما او نته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی
आवरी हो कचो कोई ना आवरी हो कचो कोई मड़ी टूपुना हुई हो कचो कोई मड़ी गड़ी की पकबर चाच हुए बस नो अर्ज में दाओ चिम्मड़े खबर के हदीस के रागरी दी चे आगा आवाज द पणो दाऊ ब्या हदीस के राजी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे खलक तिलारशी नो आता हो मलकान दो मलेकी और तराश चे दो मलेकी और तराशी नो देर आके नहीं दगा मलेको दो हालत है यो हाल दाई चे पडेर खस्ता शिकल के राश यो हाल दाई चे पदुमरा बदरंग शिकल के राशि चे सड़े वर्तव गोरी नो दागा नड़ बूटूजी नेक सड़ीता पडेर खस्ता शिकल के राशि और बेदीना सड़ीता पडेर बदसूरत शिकल के राशि चिकिया नहीं नो अव्वल तपोस तिदा कई अव्वल चे मन रब्बुक स्ता रब सोको उसका रब सरा दे सड़ी से ताल्लुक सातले ही नो बोई चे रब्बी अल्लाह होगा नबी दे सोको ददी मुड़ी दो हालत है कदामड़े नेक भी न पुख्तन सरावर तवई चे रब्बी अल्लाह जमा रब अल्लाह दे जमा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कदामड़े बदवी द ईमान खजाना वर्त नहीं नसीब शहीद जन कदन पो और मन रब्बुक रब दिसो को नबी दिसो को नुदे वर्त दा अल्फाज हुए चे हा हा ला अदरी हाय हाय वल्लाह का जहो पोएगा जन पोएगम चे जमा रब सो को या जमा नबी सो को ना मलेकी और तवई चे ए खबीस और पलिता मुंग तदा पता वचे तब मुंग तमदा से जवाब रख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिड़ुम बने गुजार दे मलेको चिद्दल है वर की कता सुख्यालू कई दुनिया क्यों गोड़ा चे सुम्र गुजार तेजी दुम्र चगा तेज है अल्लाह भी अमान रहा की चिद्दा बसुम्र सख्त गुजारी चे मशरिक और मगरिब की चगा और देखी इल्ला पेरियान और बनियादम जका नाउरी चे कुदरत दाराज फाशकोल नगवाड़ी ब्या पदबान दे पकबर के आजाब मुसल्लत दा ख्वारी चवर सरा मलेकी की नो आजाब पे मुसल्लत या खुद और लंबे वर तराजी कबर था या पे लड़मान मुकर्रर अद खुदा ख्वाहद चे हर किस्म आजाबी
دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړی په دې قهر کې گرفتاری دا به د هغه سړي حالي چې کوم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت ویلو ایمان ګوره دا یاد لرئ یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دی ته ایمان وای دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلو دو نو مرله تباش او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو مرله بیره پارش چا وګټلو ملائکه رااله او تپوس ته وش حدیث کې راځي چې د ملائکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وی تصویر هغه تصویر دې مړی ته وخی ورته داسې وای چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل تا په دنیا کې د دې سړي متعلق څه خیال دته وګور دې چې ورته داسې وګوري نو هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دې او ما په دې ایمان راوړیو ا تصویر تبو استداوی چې مونږ لیدل نه دي نو مونږ به تصویر څنګه پیژنو عزیزانو دی دنیا کې پار سړی دا لازم دي چې هغه با خصائل نبوینا د پیغمبر تصویر زده کوي دا بس زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه څنګه دا غخپې مبارکه څنګه وي دا قدمونه مبارکه څنګه قد څومره د چهره دا بناوټ څومره د پوزې دا ساخت څنګه دا شونډې مبارکه څنګه وي غټې وي نری وي دا غاښونه څنګه غوږونه څنګه دا پورا نقشه بتا ته یاد ای دا تاسو ته یاد ای چرته دې طرف تم خوبم لیدل چانم تپوسم کړی دی چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا دا غلا سنت څنګه عثمان تپوسو کوي یو یو اندام به در توخم چې دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې زگر ته ایمانی وایم ما چې په شمائل ترمذی کې کومه نقشه د جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او ذکرې مې ده او ما شی مې بیا په خوب کې وکړ او دې طرف تم چرته تاسو راځي اوس چا درنه تاسو کو چې الکه ستاسو د کلی د ملک سر څومره ده نو درته یاد دی چې درې دړای سره ده ستاسو د کلی د چیرمن صاحب لوړ ده کمندره ده خم ورته کتري ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګوري ناس دی ورته لکه تو سم کارغه غوندې هغه در تار څه یاد دي اوس دا وایي چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دا څنګه دا دی یو لنور نو اس وخت چې ته تصویر درته ملایکی او خیو ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې ساقیده او صدا سے ورته وګور یقیني به چې ها لا ادري والله کې په جنم چې داتسو کته تاسو دکړین تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو
چاہے سړی تصویر چا وستو هغه ولی باسي ویل دا ځان سره یادگار کړم هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں زما تصویر باسی چیزان سر یادگار کی دی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کی چیز چا تصوری هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلی هلته د زنجیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر میں د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوم وی ګورمال تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی اړ یو مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیان دي نو علامه د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت په نصیب شي خدای او رسول سره رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام دې ډال کړو د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به دې پیرا ټولولا قران او حدیث چې دې هغه دې د دکانداري اسباب جوړ کړیو دنیا دې پیرا ټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی شاہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوان در کړي شاہ صاحب ورته په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قال رسول الله صحابه طالب وي نو زمان اړه بوټز قال رسول الله وند خوان شان ورشا کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله نو زما عزیزانو مونږ منځونم کوو او د سونم کوو کوشش کوو خکارونم کوو دې لپاره چې کوم یو درد ده په زړه کې درد هغه درد زمونږ پړ کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جوابو کې نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي څنګه باغچه جوړ شي عیسی علیہ السلام یو مړ راځوند ورته زما د قوم ته وایا تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه صاحب نور خبر نه ما او چې مر شما خخ کلم او خلق را نه لاړ سکسان را الله سره سره ملاو ک نور را بیا نور را چاوي زستا منځما چاوي زستا روجای ما چاوي دیخی طرف ته چټور را نه پاکړکای او ته ماړه کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کې تم ور پسې ځه وې پاخي طرف ته کړکای زمو وتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیگی
زدا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کی هر ټیم چې خو په د باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازیګري. یو جنۍ راغله او ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشته، بس دنیا کې دي چې سکړیا دي کړی دي او دلته مانځه. و ما هغه له داسې ټیلا ورکړه چې منځ نه مې څنګه منې کې و دا هغه غاړه کې هار او هغه وشلې و راته وی چې اوس خو دې والله کا پریدم چې دا هار دې ټیک کړي نه و دې تار یو سره غیونی او یو ماونی عمل غلرم پکې پیرلې او خبرم کولې هار لا پیرلې شو نو چې تا आवाज وکړو او ضرورت. عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي سلور زره کال وشو چې مرشه سلور زره کال. نو په سلور زره کال کې د خوشاله وخت په داسې تیرو لکه چې یو ګنټه دنیا کې وګورئ د خوشاله وخت باندې سړی پویم نشي او چې غم پراشي اړه کې وای چې تا خوشحال لا کلاوي. نو قبر به داسې زیش الله دې توفیق راکړي چې زمونږه قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو ده، دروازه لري ده. تاسو وايي د توبې دروازه توبې څخه کوټه نه ده چې دروازه بنديږي او کلاوي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخیږي دې طرف نه چې قیامت شي نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي. خو دې طرف نه چې په کوم ورځ نور راوخته بیا به څوک چې څنګه دې دغه سي به پاتې شي بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخیږي داسې پریوز بیا به نور داسې راخیږي داسې به پریوز. دا د توبې د بندېدو وخت به چې نور دې خو نه راوخته هر سړی به ځای په ځای پاتې شي، نه به توبه قبليږي او نه به ایمان قبليږي.